رڼا رڼا بکړي زړه د جهان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم روشان دی وی تل د لمر په شان دارالعلوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما خوږو محترم طالبان ورونو، الله رب العزت منګ او تاسې ټول دلته سره راجمع کړیو د علم د حاصلولو لپاره. دا دی الله رب العزت په منګ او تاسو باندې عظیم فضل او احسان ده. علم د الله رب العزت په نسبت باندې ډېر د قدر شی ده. الله رب العزت ته علم، عالم، طالب العلم دا ټول د مقام او د مرتبه والا دي. قرآن مجید کې او احادیث مبارکو کې بشمار فضائل د علم او د علماو د طالب العلمانو هغه بیان شوي دي. رب کریم ته دا علم دومره عظمت والا ده، دومره لوی شان والا ده چې رب کریم د خپل عظیم کتاب قرآن مجید د دې هغه ابتدایي نزول او وحی هغه په تعلیم او تعلم سره کړی ده. رب کریم اول آیاتونه چې نازل کړ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه دا آیاتونه وو: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. رب کریم په دې آیاتونو کې فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اقرأ الولا باسم ربك الذي خلق، پنوم دی هغه رب خلق چې تمام کائنات پیدا کړی دي او انسان پیدا کړی دا د وینې د ټوکړې نه. بیا وی اقرأ وربك الاکرم الولا
وربک الاکرم، رب دیتا اکرام والا و عزت والا دا. رب کریم په دې کې د انسان د تخلیق بیان یو کړی دا، بلکې د تمامو کائناتو د تخلیق د پیدائش بیان کړی دا. او دویم بیان دلته رب کریم هغه د علم بیان کړی دا. لیکن الله رب العزت د دې تخلیق سے کوم منشا بیان کړی دا، هغه منشا صرف رب کریم ربوبیت ذکر کړی دا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. او د علم د هغه سره بیا رب کریم د علم منشا صرف ربوبیت نه د ذکر کړی، بلکې اکرمیت مو سره ذکر کړی. اقرأ وربک الاکرم. نو د الله رب العزت په نسبانه د علم یو شان والا ده. الله په نسبانه عزت او مقام والا شی ده د علم. رب کریم قرآن مجید کې یو بل ذکر فرمایي شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط. چې الله رب العزت شاهدی او گواهی ورکوي د دې چې د الله نه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نستا. والملائکه ملائکه هغه د دې گواهی ورکوي. واولو العلم او اولو العلم ورکوي. نو رب کریم دلته اول شاهدی هغه د خپل ځان ذکر کړی دا، دویم بیا د ملائکو شاهدی ذکر کړی، دریم د علما او اولو العلم کوم د شاهدی ذکر کړی دا. و دا الله رب العزت په نسبانه د علم یو مقام والا ده، یو مرتبه والا ده. الله رب العزت هغه خلقو ته چې علم سره واسطه د علما دي، رب کریم په عام مؤمنانو باندې ډېر اوچت درجات ورکړي دي. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله د مؤمنانو دا درجه اوچتې کړي دي، خو لیکن د عام مؤمنانو په نسبت د علماو چې کومې درجې دي هغه د هغو نه اوچتې دي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي د عام مؤمنانو نه د علماو درجې 200 درجې اوچت وي علما، او د یوې درجې په منځ کې فاصله وایي دا 1500 کاله اندازه باندې. تاسو فکر وکړئ چې د الله رب العزت په نسبت باندې علم څومره د قدر شی ده، څومره د قدر شی ده. الله ته څومره محبوب ده چې دومره لوی انعامات رب کریم په علم باندې مقرر کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکو کې د علم ډیر فضیلت بیان کړی ده. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. الله وجه چاته د خیر اراده وکي په علم کې پوهه ورکي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یوزن مداد العلماء بدم الشهداء. د علماء د قلم د رنگ وینا د رنگ څخه کوم ده دا د شهیدانو د وینې نه اوچت مقام او مرتبه لري. رب کریم په نسبت علم ډېر لوی مقام والا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث مبارک کې فرمایي ويستغفر للعالم ما في السماوات والارض. پس مکه او اسمانونو کې چې څومره شیونه دي دا عالم ته طالب العلم دې ته کوم د مغفرت او بخنه غواړي. حتی النمله فی جحرها، تر دې چې دغه میګتانه په دې خپل سوړو کې سوریو کې نام چې کوم د علماو طالب العلمانو ته هغه دعا غواړي. مایان په اوبو کې سمندرونو کې هغه د علماء او طالب العلمانو ته دعاګانې غواړي. ان تر دې پورې چې حدیث کې راځي چې طالب العلمانو ته ملائکه خپل وزر خبروي د اکرام او د عزت لپاره. لیکن طالب العلمانو دغه عزت او مقام او د مرتبه چې الله رب العزت په علم او علماء ته کوم د بیان کړی دي دا هر چا ته حاصلېږي چې نفس کوم د څوک راغی علم ته دته به دغه مقام او مرتبه حاصلېږي نه. دا مقام او مرتبه هغه چاته رب کریم نصیب کوي، هغه چاته ورکوي
دا درجات رب کریم هغه چاته نصیب کوي چې کوم کسان په خپل علم باندې عمل کوي. عمل چې په علم باندې نه وي دغه علم بیا علم نافع نه ده. دغه علم نبی کریم صلی الله علیه وسلم پناه غوښتې ده. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. خدای زه تا نه پناه غواړم د هغه علم نه چې هغه نفعمند نه وي. او که په علم باندې عمل راسي بیا دا علم نافع ګرځېږي. او د دې غوښتنه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هره دعا کې کړې ده. اللهم انی اسألک علما نافعا. یا الله تا نه زه علم نافع غواړم. نو علم سره چې عمل یو ځای سي دغه علم بیا نور علی نور سي، دې کې نور مزید حسن پیدا سي. دغه علم بیا دغه کوم انعامات چې رب کریم ذکر کړي او په احادیثو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي، دغه چې په علم باندې عمل راسي رب کریم بیا هغه ته دغه انعامات ورکوي. او چې په علم باندې عمل نه وي، علم وي عمل نه وي، بیا دا د وبال ذریعه ده. بلکې د قیامت په ورځ به الله رب العزت دغه کس نه پوښتنه کوي د علم په باره کې چې علم مې درکړی او په دې علم دې عمل کړی که نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي لا یزول قدم ابن آدم یوم القیامة عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه ومن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علم فيما عمل به. وإذا إنسان قدمونه به د قیامت په ورځ باندې د خپل جنه اونه خورېږي، د قیامت په ورځ باندې د الله په حضور کې تر څو پورې چې انسان د 50 سوالونو جواب نه کړی. اول سوال به دا نه کېږي عن عمره فيما أفناه. الله وی عمر می در کړی، عمر دې پس کې تیر کړ، د ما په اطاعت او بندګۍ کې تیر کړ، که د ما خلاف په معاصي او ګناهونو کې تیر کړ. وعن شبابه فيما ابلاه. ځواني می در کړې وه. الحمدلله مونږ طالب العلمان تاسو ټول کوم د الحمدلله ځوانان یې. د دې ځواني په باره کې یوه پوښتنه کېږي. ځواني می در کړې وه، ځواني کې سړي سره قوت وي، طاقت وي، ډېر استعداد وي پکې. ځواني مې درکړې وه، دغه ځواني دې په څه کې خرچه کړه؟ آیا د دین په زده کړه کې دې خرچه کړه؟ د الله په احکاماتو طاعت او بندګۍ کې دې څه کوم د خرچه کړه دا ځواني؟ که نه د الله رب العزت په نافرماني کې دې خرچه کړه. او د مال په باره کې یوه پوښتنه کېږي من این اکتسبه. تا دا مال دومره ما در کړی و، دا مال دې د کوم جنس کوم نه پیدا کړی و؟ په کومې طریقې سره؟ په حلالې طریقې سره که په حرامې سره دې پیدا کړی و؟ بیا چې دا مال تا سره و، آیا د ما د حکمونو مطابق تا په صحیح ځای کې دا مال لګولی و که نه تا په معاصي او ګناهونو کې لګولی و؟ څلورمه پوښتنه به دا وي چې مال دې چېرته لګولی ده، د خیر په کارونو کې که د شر په کارونو کې؟ او پنځمه پوښتنه هغه دا ده چې علم مې درکړی و، په دې علم دې څومره عمل کړی؟ تا ته ما په دنیا کې علم درکړی و، علم دې الله صفت ده، دومره عظیم انعامات ما پې مقرر کړي وو، تا سره مې دا احسان کړی و چې علم سره مې د نسبت کړی و. دا محض احسان ده په موږ او تاسو باندې د رب کریم. په دنیا کې ډېر خلک دي، موږ او تاسو نه ډېر ښه خلک دي، د حسن لحاظ سره، د مال لحاظ سره، د نسب لحاظ سره ډېر ښه خلک دنیا کې ګرځېږي، لیکن رب کریم د خپل دین د زده کړې لپاره نه دي منتخب کړي. دا موږ او تاسو چې منتخب کړي یو، دا د الله محض فضل ده په موږ او تاسو باندې. د موږ او تاسو مور پلار پلرونو په زړونو کې دا الله اچولی چې د خپل بچی علم ته وقف کا. دا محض د الله رب العزت کرم ده. د موږ او تاسو دې کې کمال نشته، دا الله انتخاب ده. نو چې الله دې ته انتخاب کړي و دغه علم سناسه علم سره د موږ واسطه ده. دغه علم په باره کې به الله پوښتنه کوي چې ما ته علم سره تعلق ګرځولی و او علم دې سناسه و د سره، تا په دې خپل علم باندې څومره عمل کړی؟
څومره عمل دې په دې خپل علم باندې کړی د دې پوښتنه وکړي نو علم سره عمل انتهایی ضروری ده علم چې څومره ضروری ده د علم نه عمل هم ډېر ضروری ده چې عمل وسره وي علم سره چې عمل یو ځای شي بیا سړی کمال ته رسېږي بیا د دغه علم دا نفمن وي د ته هم نفع رسېږي او د دغه علم بیا نورو ته هم نفع رسېږي خیر رسېږي موږ او تاسې که د خپلو اسلافو تاریخ وګورو د هغوی سیرت وګورو بیا به موږ او تاسو ته اندازه ولګي چې د موږ اسلافو په علم باندې څومره عمل کاوه امام مالک رحمه الله په باره کې راځي د چې کله وایي موطا امام مالک دا ولیکه دا په حدیثو کې یو کتاب ده دا اول کتاب ده چې په حدیثو کې لیکلی سوی موطا امام مالک نو چې دا کتاب یې ولیکه امام مالک رحمه الله خلق راغونډ کړه نو عالم ورته وایي چې ته خو امام صاحب امام مالک رحمه الله ته ډېر خوشحاله نن زیات په دې کتاب لیکلو باندې نو امام مالک رحمه الله ورته وایي وای وو د کتاب په لیکلو خوشحاله یم خو د دې نه زیات چې کوم د په یو بل شي باندې خوشحاله یم وای بل څه شی ده چې په خوشحاله یې وای هغه دا ده چې په دې کتاب کې کوم احادیث ما لیکلي دي هغه ټولو احادیثو باندې ما اول خپل عمل کړی بیا په کتاب کې لیکلي دي یو حدیث هم داسې نسته په دې کتاب کې چې ما په عمل نه وي کړی او ما په دې کتاب کې لیکلی وي امام مالک رحمه الله بیا وایي وایي چې کله زه هغه احادیثو ته راورسېدم چې کوم کې د حجامت ذکر و د ښکر لګول نه وینه سې باسي حجامت دې احادیثو ته چې راورسېدم په کتاب کې مې دا حدیث لیکه وای داسې غیرت مې ونه منله چې دا نور احادیث دې لیکلي هر یو باندې د عمل کړی او دې حدیث باندې د عمل نه دی کړی او لیکي وای ما ته د حجامت ضرورت نه و د وینې ویستلو ضرورت نه و صحت مې ښه روغ جوړ خو لیکن د دې په خاطر باندې صرف چې زه صرف په دې باندې عمل وکړم وای ما هغه حجامت لګونکی کس راوغوښتی او هغه ته مې ورته چې ما ته حجامت ولګوه هغه ښکر حجامت مې ولګاو د هغې نه پس مې بیا په خپل کتاب کې هغه حدیث ولیک چې ما په دې احادیثو باندې چې کوم څه زه لیکم په دې باندې د ما عمل وي وایي ځکه ډېر خوشحاله یم امام ابو داود رحمه الله دا سنن ابي داود کتاب چې ده د ده په باره کې راځي وایي د یو وارې د سیند غاړې ته ناستو او احادیث مبارکه به سین غاړه دی او طرف ته بلاړه سین غاړه ته به احادیث لیکل یو واره سین غاړه سره ویناستو احادیث لیکل یو کشته تیر اسوا د سره نږدې او هغه کس په دې کشته کې یو کس هغه پرنجي وکړ او پرنجي نه پاسې کوم د الحمدلله ویلې نو چې یو څوک پرنجي وکړي الحمدلله وای نو بل مؤمن مسلمان به ورته يرحمک الله وای دا حکم ده دا حق ده دیغه امام ابو داود رحمه الله چې کوم د ناس خپل حدیث لیکي فکر ټول په دې احادیثو کې ده هغه کس طرف ته توجه نشته خو دا هغه واورېده د پرنجۍ مو واورېده د الحمدلله مو واورېده خو زیات فکر دې احادیث کو طرف ته دومره توجه نه و چې کله دا کشته یې لګلاړه د لهره ته نه لاړه پناس وته نه دته فکر راغی هغه کس خو کوم د پرنجۍ وکړ او الحمدلله مو ویلې او ما هغه ته يرحمک الله ونه ویلې ځان سره فکر کوي چې خزه ناس دلته يم لیکم د رسول الله مبارک احادیث او د رسول الله مبارک په احادیث عمل نکوم احادیث کې مونږ ته حکم ده چې څوک پرنجۍ وکړي يرحمک الله ورته وایي نو فورا جکسو او نږدې یو کشتۍ ولاړه وه کشتۍ والا ته ویلې چې هغه کشتۍ ویني هغه کشتۍ پورې به مې په 100 روپۍ باندې بوځې وایي په 3 دیناره به دې بوځم په 3 دیناره امام ابو داود رحمه الله ورته وایي صحیح ده کېناسته کشتۍ کې کشتۍ روانه سوه او چې کله هغه کشتۍ ته ورسېده ښه ورنږدې سو امام ابو داود رحمه الله دا خوله داسې ورنږدې کړه او ورته ویل يرحمک الله
کشتی والا ته بیرته ویل چې ځه بیرته ځو خپل چې د بیرته لاړ سه چې دی راغی خپل چې ته راغی کشتی نه ښکته سو غیبانه یو غږ وی ورته وسو یا ابا داود اشتریت الجنة بثلاثة دینار اے ابو داود تاسو کوم د جنت وګټه جنت ته حاصل کې 3 دینارو باندې 3 دینارو ته د جنت حاصل سو داسې په علم عامل خلقو په علم داسې عمل کوون کې خلقو امام بخاری رحمه الله د دې مبارک راضي دی وی یوار ویل چې زه 100% یقینیم مطمئنیم د یوې خبرې په باره کې چې الله رب العزت به د قیامت په ورځ ما نه د یوې خبرې په باره کې حساب نه کوي او نه به پوښتنه رانه کوي چا ورته کومه خبره ده وایي هغه دا ده چې کله نه ما د غیبت حرمت چې کوم ده حدیث اورېدلی د رسول الله مبارک چې غیبت حرام ده وایي د هغه وخت نه ما تر نن وخته پورې بالکل د چا غیبت نه ده کړی وایي وایي د دې په باره کې به الله رب العزت چې کوم ده ما نه حساب و کتاب نه کوي او د دې پوښتنه به رانه نه کوي زه 100% یقیني یم داسې دعوه موږ او تاسو څوک کولی شي چې عمل په باره کې و چې زه 100% یقیني یم چې الله به د دې په باره کې ما سره مؤاخذه نه کوي ما سره به ګرفت به نه کوي د ما څوک داسې دعوه کولی شو موږ او تاسې نه شو کولی دا خلک چې دوی ته الله رب العزت دومره قبولیت ورکړی دومره کتابونو ته قبولیت ورکړی ده چې موږ او تاسې اوسه پورې او به تر قیامته پورې به کوم دا کتابونه ویلې کېږي امام بخاری رحمه الله صحیح البخاری لیکلی اصح الکتب بعد کتاب الله ده د کتاب الله نه وروسته کوم د ټولو نه بهترین او صحیح کتاب هغه صحیح البخاری ده دا دومره مقام او مرتبه چې الله ورکړی ده ځکه دوی په دې خپل علم باندې عاملین هغوی په خپل علم دغسې عمل کوو نو موږ او تاسې مضبوط علم وکړو او مضبوط علم سره په دې علم باندې عمل وکړو علما نن سبا ډېر دي ډېر زیات علما دي هر جته چې لاړ سي عالم سته خو لیکن د عمل کمی ده عمل کمی ده ډېر زیات کمی ده نو کوشش وکړو چې د علم حاصلو د علم سره چې څومره موږ علم حاصل کړ په هماغه علم باندې موږ او تاسې عمل وکړو د الله رب العزت نه کوشش د عمل مو او د الله رب العزت نه دعا مو غواړو لکه حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا الله زه تا نه کوم دا سوال کوم د علم نافع الله ما ته علم نافع نصیب کړي ورزقا طیبا او پاکیزه رزق الله راکړي د حرامو نه مې وساتي وعملا متقبلا او الله ما ته کوم دا داسې یو عمل را نصیب کړي چې هغه قبول عمل وي قبول نو په علم باندې عمل دا ډېر ضروري ده علم سره چې عمل یو ځای شي چې علم وي او عمل سره یو ځای شي دا با کماله به جوړ شي چې علم کې سره عمل نه وي او سره په علم عمل نه کوي دا علم بیا د دین لري کیږي دا علم بیا د دین لري کیږي نو په خپل علم باندې موږ او تاسو چې څومره علم کوو دلته زده کړه کوو او د خپل استادانو نه د شيوخو نه کوم خبرې اورو په هغه باندې عمل وکړو موږ او تاسو ډېرې خبرې اورو لیکن د عمل ډېر کمی ده ډېر کمی ده غیبت موږ او تاسو ته خپل علماو بیان کړي چې حرام ده دروغ ویل حرام دي پردی مال خوړل حرام دي نور ډېر داسې اعمال دي بل مسلمان ته تکلیف رسول حرام دي دا څومره شیونه موږ او تاسو ته کوم د احادیثو کې بیان شوي دي لیکن مؤمن مسلمان بالخصوص بیا طالبان هم څنګه دي کې کمزوري ډېره کوي هغه په دې کې مبتلا وي اوري عمل نه کوي طالبان هم کوم د ځینې کله ناکله په غیبت کې مبتلا شي کله ناکله کوم د دروغ ته نه ویلی شي نو کوشش وکړو چې څومره علم موږ زده کړو په دې باندې عمل وکړو چې څومره موږ سره پوهه وي په دې باندې موږ او تاسې عمل وکړو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي وایي دا خلق چې کوم دا هر څوک چې کوم د ښې خبرې کوي
إن الناس كلهم قد أحسنوا القول فمن وافق قوله وفعله فقد وافر حظه ومن خالف قوله فعله فإنما بحديث كذا داسي يقول لك فإنما يوبخه داسي الفاظ رازي وإذا خلق طول خي خبري كي ولكن خي خبري أغدي چکم کس خبر او کی او د دې دغه خبره د دې د فعل مطابق وي دا سړی کامیاب سړی ده هغه سړی چې هغه خي خبرې کوي خو عمل او فعل یې کوم د خپل خبرو مخالف ده وای دا دغه خپل خبرې کوم د ملامت کوي د خپل خبرې دی ملامت کوي حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي ولا يكون الرجل تقيا حتى يكون عالما ولا يكون العلم جميلا حتى يعمل به ويو سړی چې کوم تر هغه پورې تقوادار نشي کېدلی تر څو پورې چې د سره علم نه وي چې علم وي دی به تقوادار شي چې علم نه وي وای دی تقوادار کېدلی نشي ځکه چې چا سره پوهه نه وي بیا به هغه په خپل عقل استعمالوي او عقل دین نه ده چې صرف عقل استعمالوي چې علم د سره او په علم باندې بیا ته عمل شروع کړ نو ته متقی ګرځېږي او بیا وایي ولا يكون العلم جميلا او دا علم سکم دا نه ښایسته کېږي تر دې پورې چې په دې علم باندې دغه کس عمل وکړي چې عمل وکړي دا ښایسته سي او یو بل روایت دا ابو درداء روایت دا فرمایي ان شر الناس منزله يوم القيامه عالما لا ينتفع بعلمه د قیامت پورز باندې وای دا ټولو نه بد سړی او بد مقام او مرتبه به هغه کس وي چې هغه الله علم ورکړي او دی په خپل علم باندې عمل نه کوي دا به دې غس کوم سزا وي او حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن يرضاكم الله تعالى بعلمه ما لم يعمل به وای علم حاصل کی چې څومره مخاوي معاذ بن جبل نه فرمایي چې څومره مخاوي علم حاصل کړي خو الله رب العزت بتا ستا علم باندې اجر دنه کی تر سو پورې په چې په علم باندې عمل نه وکړي یعنی که تاسو ډیر کتابونه وای ډیر رسالې کوم د وګورئ ډیر معلومات د حاصل سي خو لیکن تاسو په باندې عمل نه کوئ وای الله رب العزت به تاسو په دغه علم باندې اجر درنه کی علم باندې هغه وخت کې رب کریم به تاسو ته اجر درکړي چې کله تاسو په خپل علم باندې هغه عمل وکړي نو علم باندې عمل دا انتهایی ضروری ده انتهایی ضروری ده حضرت سهیل ابن عبد الله تستری رحمه الله دا د جنید بغدادي رحمه الله ماما ده دی لوی بزرگ ولی سړی تیر سوی ده دا به کله کله کوم د مدرسې ته راغی طالب العلمان به احادیث به زکول درس به زکاو بیا به طالب العلمان ته ویلي ادو زکات العلم دې خپل علم زکات څه کوم د ورکي به طالبانو پوښتنه نه کوله چې د علم زکات څه شی ده علم زکات څه شی ده نو عبد الله ابن تستری رحمه الله ورته ویل دی علم زکات دا چې په سلو حدیثونو کې په یو حدیث باندې عمل وکړي په سلو احادیثو کې په یو حدیث باندې عمل وکړي دا د علم زکات ده نو علم چې دې سره عمل وي دا بیا به کمال وي نو طالب العلمان ورونو موږ او تاسو د ټول راز جمع شوي د دې لپاره چې موږ او تاسو علم حاصل کو دین حاصل کو او د دې په ذریعه سره الله رب العزت موږ ناراضي سي او خپل د ژوندم دی الله د احکاماتو مطابق سي او نور خلقو تم دی الله دغه دین په خې طریقې سره ورسو او دا په هغه وخت کې کېږي چې کله موږ او تاسو د اوس د عزم او اراده وکړو کلک کوم د عزم وکړو چې زبا کوم د کوم علم حاصلوم یا کوم معلومات ما ترازی زبا په دغه باندې عمل کوم کلم چې موږ او تاسو بیان اورو یا خبر اورو یا کوم استاد راته خبره کوي نصيحتي د عمل باندې دی اورو
د معلوماتو په نیت وانه ورو چې ما ته معلومات زیات سي د عمل په نیت وو کله نه چې موږ او تاسو کې دغه فکر پیدا شو بیا موږ کامیابی وو الله رب العزت مدد هم بیا کوي چې مؤمن مسلمان هغه کوشش کوي د عمل الله لارې مرتخلاصي رب کریم قرآن مجید کې فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هغه خلک چې هغه څه کوي کوشش کوي د ما په لار کې لنهدینهم سبلنا زه به خامخا لارې ورته خلاصې کړم تاسو پوهیږئ لنهدینهم کې وګورئ لام تاکید نون تاکید هم ضمیر تاکید د الله خبره څومره مؤکده کړې ده لنهدینهم سبلنا خامخا به زه لارې ورته خلاصوم چې طالب العلم په نیت او په اراده کې دی چې زه به په دې علم باندې عمل کوم او د دې لپاره کوشش هم کوي الله به لارې ورته خلاصوي خامخا به الله لارې ورته خلاصوي بیا د دې علم په حصول کې یو شی ډېر اهم ده هغه دا ده چې طالب العلم د دې علم په حصول وخت کې ادب زیات وکړي الدین كله ادب دین ټول ادب ده ادب د څه شي وکړي ادب د استاد وکړي چې استاد ناراض او خفه نشي ادب د کتاب وکړي چې د کتاب بې ادبي ونه کې بې ځایه وانه چې وینش کوي پښې ته نه وانړی او ادب دا د مدرسې وکړي ادب د مدرسې څه شی ده مدرسې ادب دا ده چې د دې کوم قوانین دي هغه ته پورا طالب العلم غاړه کېږدي هغه ډېر په اخلاص سره او په مینې سره هغه ټول چې څومره قوانین او اصول دي هغه قبول کړي او دې سره سره د مدرسې چې څومره شیونه دي هغه حفاظت وکړي دا شیونه چې څومره موږ ته مدرسه کې لګېدلي دي دلته او د دې څومره شیونه دي ګروپونه دي پکې دي قالینې دي میزونه دي دروازې دي دا چې څومره شیونه دي دا ټول امانت ده دا د بیت المال شی دی په دې موږ او تاسو چې کوم ده د دې کې ډېر احتیاط وکړو همدغه وخت نه احتیاط دغه تقوا ده دا بې احتیاطي د عدم تقوا ده چې په دې کې موږ او تاسو احتیاط وکړو چې خدای مکا داسې یو عمل زه ونه کړم چې د هغې د وجې نه زه د علم نه محرومه سم یا د ما د علم نه برکت ختم سي او دغه شیونه چې د مدرسې کوم شیونه دي او په دې کې طالب العلم بې احتیاطي کوي خیال یې نه ساتي کور کې موږ او تاسې یو د کور شیونو خیال ساتو که نه ساتو د ګروپ خیال ساتو چې دا خرابه نه سي د پکې خیال ساتو د قالینې خیال ساتو د دروازو خیال ساتو ولیکن طالب العلم چې مدرسې ته بیا راسي کله ناکله بیا غفلت کوي داسې فکر کوي چې دا شیونه لکه داسې پردي شي احتیاط نه ورسره کوي نو ډېر احتیاط د مدرسې شیونو سره وکړو چې د مدرسې کوم شیونه دي دا موږ ته او تاسو سره امانت دي دا موږ او تاسو ته محتمم صاحب حضرت محتمم صاحب اجملا صاحب او مدیر صاحب محترم د دوی چې کوم د طرف نه موږ او تاسو سره د امانت دي د دې امانت کې به موږ او تاسو خیانت نه کوو د دې به خیال ساتو او بل په مدرسه کې موږ او تاسو اوسېږو دا د موږ او تاسو مادر علمي ده لکه څنګه چې سړی خپل کور صفا ساتي دغسې به دا مدرسه موږ او تاسو پاکه صفا ساتو کور کې چې سړی اوسېږي یو کوټه کې اوسېږي او د کور ماحول چې کوم د ټول پاک ساتي که نه ساتي چې کور کې خیرې پراته نه وي ګندګي نه وي پراته کوټه کې کوم د بسترې بې ځایه پرتې نه وي دا د موږ او تاسې کور ده او دا هم د علم کور ده نو موږ او تاسې به په دې کې هم ډېر احتیاط کوو د مدرسې صفایي خیال به ساتو بې ځایه شیونه اچول بستره بې ځایه اچول بې ځایه کاغذونه اچول دا ټول چې کوم ده دا د مدرسې بې ادبي ده نو موږ او تاسې د دغه آدابو خیال مو ساتو د استاز ادب د کتاب ادب د مدرسې ادب او د ملګرو خیال ساتل چې ملګري خدای مکا یو طالب العلم کمزوری ده یا مثال په طور باندې غریب ده فقیر ده چې هغه ته موږ سپک نظر ونه کړو هغه اهانت ونه کړو دا ډېر کله دغه شیونه دا د علم د محرومتیا چې کوم د ذریعه جوړه سي نو که موږ او تاسې دغه ادب خیال مو سره وساته او ادب سره سره
چې څومره علم موږ او تاسو حاصلاو او نتم دا چې زما ان شاء الله په دې علم باندې عمل کوم الله رب العزت به ان شاء الله موږ او تاسو ته علم نافع اگر نصیب کوي رب کریم دې موږ او تاسو ته د خپل علم خزانون علم نافع را نصیب کی او الله رب العزت دې موږ او تاسو دغه عظیم نسبت نه چې علم د دینم دې رب کریم موږ نه محروموي ټول ژوندګیم دې الله رب العزت د علم او د دین په خدمت کې تیر وګرځي الله رب العزت دې موږ ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین